چیشته هغه تنبا ده زوی کاکا هغه وایسته هغه چیشته زوی هغه پسه ده زوی ډبرې مه غورځوه ځان په خوږه یې کاکا هغه چیشته هغه ټینکۍ ده زوی هغه څه وکړي زوی دا ټینکۍ ده په دغه کې بیا اوبه جمع کړي بیا به دا کورو ته له دغه ټینکۍ څخه اوبه ورکوي کاکا په سر یې چیشته هغه زوی دا چې دی دا هغه سریې دي سریې پر لګول دي زوی کاکا زه کور ته ځم ته کور ته لاړ شه څنګه دلې ناست یم بیا پسې درځم کاکا ما په ښوونځي کې کور ته وړی زه په پښو نه ځم ښه ته په پښو نه ځې په غوجي کې ته یوسم خو ته وړم زوی په غوجي کې ته وړم لږ وار وکړه بیا به نو تا یوسم په غوجي کې کور ته سمه ده هغه زوی ته هغه هم غر دی درځه زوی درځه څنګه دروند دی زوی شریفه زوی خوند کوي او چیشتی ما خیال شریفه زویه څه بابا ته یوه راسه زویه بابا ته کښېنه زویه تا ول چیشتي بابا څه ده ویل هغه ترکۍ چیشتي زویه زه سم نه وینم وینې هغه سړی دی مړه زویه د ډېر ترکې شیان دي دغه چیشتي یاره بابا ستا خو هر شکار دی هغه سړی دی پسونه دي یا څه د پکار چې دا ته خپل سبحان الله کوه په هر شکار مه لره څونه دماغ ده دی دون دماغ خو لکه زما غم دی لکه ستا غوښتې هغه چیشتي تا اوس زه هیله راوژغولم هی اوس کار وي ستا له هغه ځای زه راخوار کړم سړی سم له ګیمه هم وباس زویه ډېر افسوس دی دا مې لیدل ښه مې لیدل چې دغه چیش دی ما ته کتلې پر دغه ځای باندې ما ته ناست و ته کښنی وې تا له ما څخه د 200 واره خو د ده شیانو پوښتنه وکړله ما د هرې خبرې جواب درکړئ ما نن 2 واره درته وویل او پر تا دونې بوج سوه زوی ته ګسه دی پخوانی وخت در یاد کړه هغه زما ګرانۍ لږ در یاد کړه دا خلک خاندي ولي دا خلک جاړي ولي لاره خندا څنګه وي لاره جړا څنګه وي لاره خندا څنګه وي لاره جړا څنګه وي بچیا انتظارو کل بچیا وارو کل د انتظارو کل وخت بدیو خندوي وخت بدیو جړوي